بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به وي. ذبیح الله زاهد یم د تیر پسر بیا هم د لسم ټولګي له بیولوژي څخه درته په زړه پورې او جالب موضوع تشریح کوم. په تیرو درسونو کې موږ او تاسو د مندل تجربې ولوستې. په دې باندې وپوهېدو چې مندل د خپلو تجربو د ترسره کولو لپاره لومړی څه کول؟ نباتات د یوې ځانګړتیا لپاره خالص کول. شاباس آفرین. د مثال په ډول د ګل رنګ په نظر کې نیولو لپاره لومړی ګلان سره کم کول، خالص کول. ارغواني خالص ګل لرونکي نباتات او سپین خالص ګل لرونکي نباتات یې لاسته راوړل. په لومړۍ تجربه کې د هغه نسلونه چې خالص شوي وو او په خالص ډول باندې لاسته راغلي وو هغه سره تزویج کړل. حاصل ته اپیو نسل یا اپیو جنریشن یا پیر جنریشن نوم ورکړ. د لومړۍ تجربه کې خالص ارغواني ګل لرونکي مشنګ د خالص سپین ګل لرونکي مشنګو سره تزویج کړل. راتلونکی نسل چې ټول ارغواني نه خالص وو د اپیو نسل یا پیر جنریشن نوم ورکړ. دا په لومړني نسل کې ښکارا صفتونه، هغه صفتونه چې ښکاره کېدل د بارز صفت نوم یا ډومیننت رایټ نوم ورکړ، او هغه صفتونه چې نه ښکاره کېدل او پټ پټ وو هغو ته د ریزیسیو یا مخفي صفت نوم ورکړ. دوهمه تجربه یې د مخفي صفت د پوهېدلو لپاره ترسره کړه. هغه د اپیو نسل څخه لاسته راغلي یا اپیو نسل نباتات سره تزویج کړل. دویم نسل چې لاسته راغل په هغه کې دواړه صفتونه او هم ارغواني او هم سپین نباتات ولیدل شول. نننۍ موضوع مو د مندل په تجربو کې تناسب دی. مندل د هغو معلوماتو په اساس چې په ریاضي کې درلودل. موږ تاسو په تیرو درسونو کې ویلي وو چې مندل د ویانا پوهنتون کې ریاضي او بیولوژي په برخه کې زده کړې کړې وې. د هغو معلوماتو په اساس چې په ریاضي کې درلودل د خپل کار پایلې یا د خپل کار نتیجې یا د خپل تجربو نتیجې د تناسب په واسطه باندې وښودي. هغه د یوې ځانګړتیا مخفي او بارز صفتونه د نسبت په ډول باندې وښودل. د مثال په ډول په ابتدا نسل کې لاسته راغلي نباتات یعنی سپین ګل لرونکي نباتات او ارغواني ګل لرونکي نباتات ځان ته وشمیرل او د هغوی ترمنځ یې نسبت پیدا کړ چې په لاندې شکل کې په واضح توګه ښکارېږي. دا د اپیو دوه نسل کې چې کوم نباتات لاسته راغلل، یعنی د اپیو نسل چې کوم نباتات لاسته راغلي وو هغه په خپل منځ کې سره تزویج کړل، او ارغواني ګل لرونکي او سپین ګل لرونکي نباتات یې ځان ته وشمیرل. په ادوا نسل کې چې کوم نباتات په ارغواني رنګ درلود هغه 915 دانې او سپین ګل لرونکي 240 دانې وو. تاسو نسبت پیژنئ چې د دوه عددونو ترمنځ اړیکې ته ویل کیږي. کله چې ابتدا نسل کې د ارغواني او سپین ګلان وشمیرل، څومره ارغواني وو؟ 915 دانې ارغواني ګل لرونکي وو او 240 یې سپین ګل لرونکي وو. د دوی دپاره ارغواني او سپین ګلونو ترمنځ نسبت وښودو. نسبت یې د کسر په شکل باندې ولیکو. مثال په ډول 915 پر 240. کله چې اختصار کوي 3.15 په نسبت ته یوه، یعنی په دغه کې ټولو ګلانو کې سره جمع کې له دوی څخه په څلورو کې 3 چې وو ارغواني او یو یې سپین ګل لرونکی وو، 3 په نسبت ته یوه. همدارنګه د دانو د ځانګړتیاو په اساس باندې ښوی او ګونځې د چې ټولې دانې شمېرلې وې 5404 یې صافې او 1350 یې ګونځې وې. همدارنګه د دې ترمنځ نسبت هم داسې جوړېږي چې 450 تقسیم د 1350 او همدارنګه ژیړ او د رنګ پر اساس باندې ژیړ او زرغون رنګ هم سره شمېرلې وې 6002 دانې ژیړې او 2001 دانې شنې وې یا زرغونې وې. د دوی ترمنځ هم نسبت ښکاره کړو، یعنی د خپل تجربو پایلې د نسبت په اساس باندې ښکاره کولې چې دا د ده سره ډېره مرسته او ډېر همکاري یې کوله د معلوماتو په ښودلو کې. دویمه درس د مهم موضوع د نن هغه وراثت او صفتونه دي. مندل په دې باندې پوهېدلو چې صفتونه له والدینو څخه پر ارث اخیستل کیږي، چې ننني علما یا ننني پوهان دغې صفتونو ته د جین کلمه کاروي.
دا مندل په خپل تجربو څخه یو مطلب ترلاسه کړی و چې یوازې هغه وخت کولی شي چې د خپلو تجربو پایلې واضح کړي چې یو نبات د یوې ځانګړتیا لپاره دوه حالتونه ولري. یعنې دا چې په خپلو ټولو څېړنو کې یو مطلب ترسېدلی و هغه دا و چې یو نبات باید د یوې ځانګړتیا لپاره دوه حالتونه ولري. د مثال په ډول د مشنګ د ګل لپاره باید د ګل رنګ دوه حالته ولري، ارغواني او سپین. همدارنګه د قد لپاره لوړ او ټیټ. دای په دې باندې پوهېدلو چې هغه صفتونه چې راتلونکي نسل ته ځي هغه له والدینو څخه په ارث اخیستل کېږي. یعنې د والدینو څخه راتلونکي نسل ته چې کوم صفتونه ځي هغه ارثي دي. هغه صفتونه چې له والدینو څخه راتلونکي نسل ته په ارث اخیستل کېږي اوس هغو ته ساینس پوهان یا پوهان د جن کلمه کاروي. چې جینونه چې دي دا په دوه ډوله دي، په دوه جوړې دي. وبخئ، یو یې له پلار او بل یې له مور څخه اخیستل کېږي. چې جوړه جینونه هغه جینونه چې یو له پلار او بل له مور څخه وي. یعنې جین خو موږ تاسو وپوهېدو چې جینونه دوه جوړایي وي. جینونه څه رقم ته وي؟ جوړایي وي. چې له دې جوړو څخه یو له پلار څخه او بل له مور څخه. یو یې له پلار او بل یې له مور څخه وي. دغه جوړه جینونه چې یو له پلار او بل له مور څخه وي دا ټول د څه په نامه یادېږي؟ بیا دا د الیل په نامه سره یادېږي. د څه په نامه یادېږي؟ د الیل په نامه سره یادېږي. شاباس. یا الیل داسې هم تعریفولی شو چې د یو جین متبادل حالت الیل په نامه سره یادېږي. د مثال په ډول لکه د ګل رنګ ارغواني چې دی د سپین لپاره الیل دی، یعنی ارغواني متبادل حالت سپین دی، د ارغواني د سپین لپاره الیل کېدلی شي. د مندل د تجربو څخه مخکې خلک په دې نظر وو چې راتلونکي نسل کې صفتونه دا د والدینو د صفتونو څخه یو مخلوط دی، د هغو د ګډېدو څخه لاسته راغلي یا منځته راغلي. خو چې کله یعنې دوی په دې باور وو چې که چیرې مور پلار لوړ قد او مور ټیټ قد ولري راتلونکی نسل به یې منځنی قد لرونکی وي. خو کله چې مندل په مشنګ باندې تجربې ترسره کولې او هغه یې ترسره کړې وروسته یې دا په ثبوت ورسوله چې د مشنګ هره دانه د هرې ځانګړتیا لپاره دوه جلا جلا ارثي صفتونه لري چې یو یې له پلار او بل یې له مور څخه دی. یعنې په دې باندې د مندل د تجربو څخه وروسته خلک په دې باندې وپوهېدل چې دغه ارثي صفتونه یا هغه ارثي خواص چې له والدینو څخه راتلونکي نسل ته انتقالیږي هغه د دواړو مخلوط نه بلکې په جلا جلا توګه سره یو ځای کېږي. د مخلوط په نتیجه کې منځته نه راځي چې د دوی اساس یا د دوی نظریه دا وه چې که چیرې لوړ قد لرونکی یعنې پلار لوړ قد مور ټیټ قد راتلونکی نسل به منځنی قد ولري. هغه خبره یا هغه نظریه یا هغه مفکوره چې د خلکو سره وه هغه باطله شوه. مندل په خپلو تجربو کې هغه له منځه یوړه. که چیرې موږ تاسې دلته سکرین ته وګورو په سکرین کې د والدینو جینونه شتون لري. تاسې وګورئ مثلا د مشنګ د دانو لپاره یې ژیړې دانو لرونکي او شنې دانو لرونکي جینونه راخستي. لومړی جینونه سره جلا او وروسته یو ځای شوي دي. تاسې ګورئ چې په راتلونکي نسل کې ژیړ او شنه یعنې د شنو دانو او ژیړو دانو څخه منځته راغلي یا لاسته راغلي نسل کې دلته دواړه جینونه هم د شنو دانو او هم د ژیړو دانو جینونه لیدل کېږي. په دې باندې وپوهېدو چې جینونه له والدینو څخه یا ارثي صفتونه له والدینو څخه په ارث اخیستل کېږي. یو یې هر جین یا هر صفت چې دی دا جوړیز وي چې یو یې له پلار او بل یې له مور څخه وي. تاسې دلته په انځور کې ولیدل چې دا خبره یا د جینونه چې دي دا له والدینو څخه په ارث اخیستل کېږي او په جوړیز شکل باندې وي. جوړیز جینونو ته یا جوړه جینونو ته د الیل کلمه یا د الیل اصطلاح کارول کېږي. د بارزو صفتونو الیلونه د انګلیسي حروفو یا د انګلیسي ژبې په غټو حروفو باندې او د مخفي صفتونو الیلونه د انګلیسي حروفو په کوچنیو حروفو باندې لیکل کېږي. یوه ځای ته باید موږ تاسې وپوهو چې مخفي او بارز صفتونه که چیرې د بارز صفتونو ته ګورو هغه
باره صفتونه هغه د انګلیسي حروفو د انګلیسي ژبې په لویو حروفو او مخفي صفتونه د انګلیسي ژبې په کوچنیو حروفو باندې ښودل کیږي. د مثال په ډول باندې که د ارغواني رنګ چې باره صفت دی هغه په څه شي باندې ښودل کیږي؟ ارغواني رنګ په لویه پی باندې باید وښودل شي او سپین رنګ چې یو مخفي صفت دی هغه په څه شي ښودل کیږي؟ په کوچنۍ پی سره ښودل کیږي. په کوچنۍ پی سره ښودل کیږي. د جنیتیک په پوهه کې یو بل ځانګړی اصطلاح کارول کیږي د ظاهري جوړښت لپاره. ظاهري جوړښت څه ویل کیږي؟ پینوټایپ. په جنیتیک کې ظاهري جوړښت د پینوټایپ په نامه سره یادیږي. او جنیتیکي جوړښت د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. جینوټایپ. که چیرې موږ تاسو ویو چې د مشنګ ګل ارغواني رنګ لري، موږ تاسو څه وښودل؟ موږ پینوټایپ وښودو، ځکه ارغواني رنګ ظاهري جوړښت دی. ظاهرا موږ د رنګ په ظاهر کې معلومیږي، ظاهري جوړښت ارغواني پینوټایپ دی. او که چیرې موږ تاسو داسې ویو چې د رنګ الیل یې پی او پی یا جنیتیکي جوړښت یې دا رقم ښودل کیږي. که چیرې موږ تاسو چې د رنګ الیل یې پی او پی، نو دا موږ تاسو څه وښودل؟ دا موږ تاسو جینوټایپ وښودو. دا جینوټایپ دی. که چیرې څوک په وایي چې د ارغواني ګل د ګل رنګ ارغواني، نو دا پینوټایپ. او که څوک وایي چې الیل یې پی او پی دی، دا څه دی؟ دا جینوټایپ دی. جینوټایپ ممکن خالص وي، یعنی پی او پی کېدای شي ناخالص وي، لکه کوچنی پی او لویه پی، یعنی کېدلی شي مخفي او بارز او یوازې بارز صفتونه. که چیرې بارز وي خالی هغه دی، دا بیا په لویه پی دا خالص دی. او که چیرې ناخالص وي، یعنی کوچنی پی او لویه پی شتون ولري، دا ناخالص دی. د یو شخص د یو صفت لپاره الیل هر وخت دوه حالتونه لري. که دواړه جینونه مشابه وو، نو ژوندی موجود د هغه صفت لپاره هوموزایګوس دی. یعنی مثلا د مشنګ د ګل رنګ لپاره که چیرې دغه راتلونکي نسل کې د مشنګ د ګل د رنګ لپاره دواړه جینونه یو شانته وو، دغه مشنګ د ګل د رنګ لپاره خالص دی. او که چیرې یو شان نه وو یا مشابه نه وو، نو ناخالص دی. که دواړه الیل مختلف وو، نو ژوندی موجود د هغو صفت لپاره هیتروزایګوس دی. یعنی که چیرې د یو ژوندی موجود د یوه صفت لپاره دوه مشابه الیلونه ودرلودل، هغه ژوندی موجود د یوه صفت لپاره هوموزایګوس. او که چیرې مختلف وو، یعنی د یوه صفت لپاره دواړه الیلونه یو شان نه وو، هغه هیتروزایګوس دی. د خالص صفت لپاره دواړه الیلونه، خالص صفت هر وخت که مخفي و یا بارز، خو خالص دواړه په یو ډول یو حرف باندې لیکودل کیږي. مثلا که چیرې دلته موږ تاسو وګورو، که چیرې بارز وي یا مخفي یو ډول حرف باندې ښودل کیږي. او که چیرې ناخالص وي، هغه بیا د حروف یې فرق لري، یعنی په لوی او کوچنیو حروفو سره ښودل کیږي. په لویو او کوچنیو حروفو سره ښودل کیږي. ناخالص صفتونه موږ تاسو په لویو او کوچنیو حروفو سره، او خالص صفتونه په لویو یا یو ډول حروفو سره، په لویو یا کوچنیو حروفو سره ښودل کیږي. په ناخالص کې دواړه حروف، او په ناخالص کې لوی یا کوچنی خو یو ډول. د نن ورځې درس موږ تاسو په دې ځای باندې پای ته رسیږي. نن د موندل په تجربو کې تناسب او په وراثت او صفتونه وو. موږ تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې موندل د خپل معلوماتو په اساس په ریاضي کې درلودل، د خپل کار یا د خپل تجربو پایلې د تناسب په واسطه باندې وښودلې. په ریاضي کې تناسب د اعدادو ترمنځ یو اړیکه ده.
چې په کسر شکل سره ښودل کیږي یا لیکل کیږي. دا د خپلو ټولو تجربو پایلې د ځانګړتیاو مثلا د یوې ځانګړتیا بارزه مخفي صفتونو ترمنځ نسبت لاسته راوړ. دا په ابتدا نسل کې د ګرغواني او سپین ګلونو ځان ته وشمېرل او د هغو ترمنځ نسبت رامنځته کړ. دا په راتلونکي نسل کې وپوهېدو چې 215 ارغواني او 240 سپین ګلونه وو. نو په دې اساس د نسبت تر دې څخه لاسته راوړلو چې 3.15 ارغواني په نسبت د یوه سپین نبات. همدارنګه د ټولو د هرې ځانګړتیا لپاره د تناسب څخه کار اخیستو. له دې څخه وروسته وراثت او صفتونه وو. موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې ټول ارثي صفتونه چې په راتلونکي نسل کې معلومیږي هغه له والدینو څخه په ارث اخیستل کیږي. مندل په دې باندې پوهېدلو چې دا هغه وخت کولی شوی، یعنې دا په دې پوهېدو چې هغه وخت کېدای شي چې زه د خپلو تجاربو پایلې توضیح کړم ترڅو یو نبات د یوې ځانګړتیا لپاره دوه حالتونه ولري. مثال په ډول د خپلو تجربو لپاره یا د خپلو تجربو کې د ګل رنګ چې د په نظر کې نیوه هغه دوه حالتونه درلودل، ارغواني او سپین. همدارنګه د قد لپاره که په نظر کې نیول ټیټ او لوړ، د هرې ځانګړتیا لپاره دوه حالتونه درلودل. مخکې له دې څخه چې مندل په مشنګ باندې تجربې ترسره کړي، خلک په دې باور وو چې ارثي صفتونه له والدینو څخه چې راتلونکي نسل ته اخیستل کېږي دا یو مخلوط دی. معنا دا چې که چیرې پلار لوړ قد او مور ټیټ قد ولري، راتلونکی نسل به منځنی قد ولري. کله چې د په مشنګ باندې تجربې ترسره کړي، په دې باندې وپوهېدو چې د مشنګ هره دانه د هرې ځانګړتیا لپاره دوه جینونه لري چې یو یې له پلار او بل یې له مور څخه په ارث اخیستل کېږي. هغه یا دوه صفتونه لري. هغه صفتونه چې د پخوا وخت کې ورته صفتونو کلمه کارول کېدله، هغو ته نن د جین کلمه کارول کېږي. هغه صفتونه چې په ارث اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادېږي. له دې څخه وروسته په دې باندې وپوهېدلو چې د جینیټیک ځینې اصطلاحات مو زده کړل چې بارز صفتونه هر وخت د انګلیسي ژبې په لوی حروفو او مخفي صفتونه په کوچنیو حروفو باندې لیکل کیږي. او د دې ترڅنګ باندې موږ او تاسو په دې وپوهېدلو چې د جینیټیک په علم کې ظاهري جوړښت ته فینوټایپ کلمه او جینیټیکي جوړښت ته د جینوټایپ کلمه کارول کیږي. که چیرې موږ او تاسو د ارغواني ګل یادونه کوو، په دې پوهېږو چې دا فینوټایپ دی، او که چیرې د هغو د الیل لیکل کړو یا الیل لیکو هغه جینوټایپ دی. همدارنګه په دې باندې موږ او تاسو وپوهېدلو چې که چیرې یو ژوندی موجود د یوې ځانګړتیا لپاره یو ډول جینونه یا مشابه جینونه ولري، هغه ژوندی موجود د هغو ځانګړتیا لپاره هوموزایګوس، او که الیلونه مشابه نه وو، هغه ژوندی موجود د هغو ځانګړتیا لپاره هیتروزایګوس دی. نننی درس مو تر همدې ځایه پورې و. په آخر کې پوښتنې دي. لومړی پوښتنه دا شی ده، یا اوله پوښتنه وي چې جوړه جینونه په کوم نوم سره یادېږي؟ اول بارز صفت، دویم مغلوب صفت، دریم الیل، څلورم ټول سهم دي. دویمه پوښتنه وي د جینیټیک په علم کې ظاهري جوړښت ته یا ظاهري جوړښت په کوم نوم سره یادېږي؟ لومړی فینوټایپ، دویم جینوټایپ، دریم الیل، څلورم مشابه جینونه. د موږ او تاسو د نن ورځې درس د دې پوښتنو په اجرا کولو سره پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضر یم، په متعال رب مو سپارم. الله تعالی مل او ملګری شه.